قیامت کې به سړی الله راولي دا انسان دله چې عملنامه په لاس کې ورکي دی عملنامه کې به هیڅ نه وي تشه به دا به وي الله فلانې نیک عمل مې کړی والله فلانې نیک عمل مې کړی الله غ فلانې نیک عمل خو پکې نه ښکاري ما څومره نیک عمل ستا دپاره کړی الله خو نه ښکاري الله به ورته ټیک ده چې تا اعمال کړي دي خو تا د چا غیبت کړی نو ستا نیک عمل مې راواغسو هغې له مې ورکو تا په چا بهتان تړلی او ستا نیک عمل مې هغې له ورکو چا ته دې کنځلې کړې وي نیک عمل مې دل هغې له ورکو چا پسې دې بدې ردې ویلې وي نیک عمل مې دل هغې له ورکو د هغې ګناهونه دې په ځان باندې بار کړ او دا خپل نیک عمل دې واغوستو هغې له دې ورکو دا دومره په سختۍ چې دې نیک عمل وکړو په دې یخنۍ کې دې اودسونه وکړل په دې یخنۍ کې دې منځونه وکړل په دې یخنۍ کې تلاوتونه دې وکړل په دې یخنۍ کې دعاګانې دې وکړې په دې یخنۍ کې ذکر دې وکړو او بیا یې په اسانه باندې راوالې د بل چا په عملنامه کې جمع کې تا نه بل بدبخته انسان کم دی تا نه بل نامراده انسان کم دی خپل عمل په خپل لاس باندې د چا په کاته کې مه جمع کوه پردي غیبتونه مه کوه د چا پسې خبرې مه کوه چې عمل دې د بل چا اکاونټ ته نه ځي عمل دې د بل چا عملنامې ته نه ځي ورنه سبا به قیامت کې الله ته ولاړې یو عمل به په عملنامه کې نه ښکاري هغه نیکۍ چې تا کړې وي هغه ستړی چې تا کړی وي هغه تکلیفونه چې تا کړي وو هغه چې تا ځان ستړی کړی وو خو قیامت کې به هېڅ په لاس باندې در نه شي ولې تا د بل مسلمان سپکه کړې وه ولې تا بل مسلمان پسې خبرې کړې وي د هغې حیا دې اخیستې وه د هغې حیا دې بل چا ته ښکاره کړې وه نو حقه لوی قیامت کې تشه عملنامه باندې بې سکې مسلمانه